سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار لانډي کې موجود یم. زما پر څنګ باندې د ټیلی فلمانو یو ډیر نامتو فنکار، یو ډیر بهترینه زبردست اداکار رحیم خان سواتی ناست. زه په خپل پروګرام کې رحیم خان سواتی ته ښه راغلاست وایم. رحیم خان سواتی وروره، السلام علیکم. ستړی مه شې. وعلیکم السلام. عظیم خان بھائی، تاسو په خیر راغلی. زه تاسو ته هرکلی وایم چې تاسو زموږ د غریب خانې ته راغلی او په دومره مصروفیات حالات کې تاسو موږ یاد کړو، نو زه تاسو ته هرکلی وایم. په 2023 کې داسې ډراما د کراچۍ فنکارانو جوړه کړې ده چې هغه د ډرامو په دې میدان کې یو اور لګولی. عظیم خان بھائی، تاسو خو سوال ډېر ښه وکړو او نوی کال را روان دی او زه به په اډواس کې مبارکي ټول مینوال له ورکم او ډرامه زموږ را روانه ده انشاءالله تعالی. نیمګړی ارمان هغه انشاءالله په دې 2024 کې به هغه ریلیز شي او انشاءالله ډېره ښکلې ډرامه ده. موږ ډېر ښه کار کړی دی او رسول خان سواتی د هغې ډایرکټر دی. ما پکې یو سیټ کرکټر کړی د هیرو کرکټر دی. نو انشاءالله هغه به ډېره دماغداره ډرامه انشاءالله. تاسو ته به دلته د کراچۍ په ښار کې په دې فیلډ کې ستونزې لازمن وي. هغه کمې ستونزې دي چې تاسو ته پیش کیږي. نو ستونزې خو داسې ډېرې پیش کیږي، ولې چې یو خو زموږ مصروفیات وي، بیا لوکیشني، بیا مطلب دا دی چې ډېر داسې رکاوټونه وي. خو یو انسان چې په یو کار پسې وروځي که نه او تکلو کي، نو هغه کار الله تعالی بیا کوي. په څه طریقه الله به سر ته رسوي. په 2023 کې داسې ډرامه ستاسو د کراچۍ فنکارانو جوړه کړې ده چې هغه کتونکو تر حد زیاته خوښه کړي. نه نو ډرامه خو ګوره دلته کې موږ ته مسلې ډېرې زیاتې راځي. مسلې دا راځي چې ټایمینګ وي، نور ډېرې ستونزې موږ ته راځي او موږ اوس هم دا کوشش کوو چې هغه ډرامه فیلډ چې کوم دی هغه موږ یو جمدی ساتل دی. خپله کوشش پورې کار دی، کوشش کوو انشاءالله. باقي به انشاءالله کېږي که خیر وي. پښتو فلم انډسټري ته په نن سبا ماحول کې په کم نظر ګوري چې دا ښه کار کوي که ښه کار نه کوي؟ نه نو ښه کار خو کوي، ولې چې دا کم نن سبا فلمونه روان دي که نه، جانان شو، مرجان شو، داسې فلمونه کم را روان دي او دغه دي. نو موږ توقع ساتو چې انشاءالله تعالی انډسټري بیا یو پیر را جمدی شوه او دې سره به بدلون راشي انشاءالله. ولې چې نوي هلکان دي، نوي دماغ دي اور نوی ټیلنټ دی. نو انشاءالله چې زموږ خو توقع ده چې بدل به راځي انشاءالله، انډسټري به بیا یو بیر راچودېږي. رحیم خان وروره، د کراچۍ په ښار کې د پښتو سینما ورځ په ورځ باندې د تباهۍ خواته ځي، ختمیږي. پر هغو سینمو پر ځای باندې شاپینګ مالونه تیار سو، جوړ سو. دا که په دغه تسلسل کې کیسه روانه وه، دا به سوکه دا فیلډ د ماضي کیسه جوړه سي. ته څه وایې چې سینما بچاولو دپاره به ګورنمنټ یا فنکار څه کوي؟ نه دا خبره خو عظیم خان وایي تاسو ټیک وکړه چې انډسټري او سینماګانې زموږ ختم شوې، خو د دې دپاره دواړو ته کوشش پکار دی، اداکارانو ته هم اور خاص کر کې زموږ ګورنمنټ حکومت له پکار دی چې هغه فلم انډسټري غاړې ته لږ توجه کړي او لږ ورته وګوري، لږ ورسره مرسته وکړي. نو انشاءالله دا انډسټري دا سینماګانې بیا جوړې شي که خیر وي. د پښتو نن سبا په پښتو فلم انډسټري کې کم فلمان جوړیږي، تیاریږي. د هغو فلمانو فلم سازان کراچۍ ته کتان نه ګوري. ولې د پښتو فلمانو ابتدا له کراچۍ نه سوې وه. بدر منیر صاحب اول فلم د کراچۍ په ښار کې تیار کړي، یوسف خان شیربانو. نو کراچۍ پر دغو فلم سازانو باندې حق لري چې دا فلم سازان کراچۍ ته راسي او په کراچۍ کې یو بهترینه فلم جوړ کړي. په هغه فلم کې به د کراچۍ ډېر فنکاران کار وکړي. ته په دې حواله څه وایې؟ نو دا خبره خو ټیک ده ستاسو عظیم خان بھائی، او انشاءالله اوس چې کوم دا نوي هلکان راغلي دي او دا نوی ټرینډ دی، نو انشاءالله دوی به راځي. لکه شاهد عثمان صاحب شو، دی شو، ارشد خان شو. نو انشاءالله چې
ګوره ورو ورو دوی ښه فلمونه جوړوي، د هغې سره د هغې ډیمانډ بړاویږي. نو انشاءالله تعالی چې دوی به یو ورځ داسې چې کراچۍ کې به هم فلمونه جوړوي، ځکه چې مخکې څومره اکټران زموږ بدر صاحب، اسف خان، نعمت سره دي، هغه هم په کراچۍ کې فلمونه جوړول. خو لکه مطلب دا ده چې اوس اسټوډیو هلته کې ده، سهولت هلته لږ زیات دي، دلته لږ سهولت او مسلې زیاتې دي. نو انشاءالله زموږ توقع ده چې دوی به کراچۍ ته هم راځي، دلته به هم فلمونه جوړوي انشاءالله تعالی، او فلم انډسټري به بیا یو پیره چوتېږي. وطن چینل ستاسو له فنکارانو سره ډېرې مرکې وکړي، و دې کوشش ته په کم نظر ګوري؟ یاره د وطن ټي وي خو به زه شکریه به دې ادا کړم چې دا څومره په کراچۍ کې زمونږ پټ پټ اداکارانو، اکټرانو دا ټول هغه زنګ پې لګېدل، لکه په اوسپنه چې زنګ ولګي که نه هغه بیا ریګمال ورته ونسي نو صفا شي. نو د وطن ټي وي مثال د هغه ریګمال دی، دیو هغه ټول راښکاره کړه، ورو ورو یې راښکاره کوي. نو د وطن ټي وي موږ دا شکریه ادا کوو چې لکه دیو زمونږ دا زړې چهرې بیا ورو ورو راوچتې کړې، او انشاءالله تعالی وطن ټي وي ګورئ او انشاءالله مخکې بړاوئ. نو انشاءالله چې ټول څومره زاړه اداکاران دي کوم کوټونو کې ناست دي، نه به ورو ورو راښکاره کېږي. د وطن چینل ډېر مینوال له ملکه بار دي، مسافر دي، هغو مسافرو ته څه وایي؟ ګوره عظیم خان بھائی، مسافرو دا خبره چې دوی وکړه نو زما د زړه داسې لږ وګړبېږي. د هغې وجوهات دا دی چې په دنیا کې د ټول نه سخت کار مسافري ده. دا مسافري ډېر غټ دروند کار دی، زه به وایم چې ولې چې د خپل کور نه لرې، د خپل بچو نه، مور او پلار نه لرې مزدوري کوي، نو هلته هغو ته پریشانیانې زیاتې. نو وطن ټي وي دیو له کاته به دې پکار دي چې په دې باندې دیو ټایم پاس کېږي. باقي موږ ټول مسافرو ته دعا کوو چې الله دې آباد ساتي، او مطلب دا ده چې وطن ټي وي ګورئ، هم په دې چلونو باندې ستاسو هغه ټایم پاس کېږي، خپل مونځ او دس کوئ، خپله مزدوري حلاله کوئ، بې ځایه پیسې مه لګوئ. نو زما خو د مسافرو دپاره د زړه نه دا دوا ده. رحیم خان وروره بله خواته به راسو. په پاکستان کې خو د پښتنو سیاسي ګوندونه بې شمېره دي، ډېر دي. ستا یو داسې ګوند یا یو داسې پارټۍ چې ستا تر حد زیاته مینه وي ورسره؟ یاره دا خبره د بالکل صحیح وکړو، زما زړه خبر دې وکړو. زه یو سیاسي سړی یم، او په سیاست کې زما چې کوم لیډر دی بلکې زما مرشد دی هغه عمران خان دی. زه د عمران خان ډېر عزت کوم او سپورټ یې کوم، ولې چې هغه یو ایمانداره لیډر دی. هغه د خپل قوم دپاره جیل هم برداشت کو، خپل بچي هم د ځان نه لرې کړه، او خپل زندګي داسې کړه چې لکه د ملنګانو زندګي کړه. خو هغه یو لیډر دی. زه د عمران خان ډېر قدر کوم، او ټولو ته وایم، خاص کر کې مسافرو ته وایم چې ګوره عمران خان تاسو ته پته ده چې څنګه سړی دی، نو د عمران خان قدر وکئ او اوټ ورله ورکئ به د 8 فروری او دی پاس کوئ. انشاءالله تعالی دا ډېر ایمانداره سړی دی. آخر کې مینوالو ته څه وایي؟ مینوالو ته به دا ووایم چې بس ښه په خوشحالۍ زندګي وباسئ، په یو بل پسې خبرې مه کوئ، په یو بل باندې تنقید مه کوئ، او خپلو کې مینه محبت ساتئ، 5 وخته لمونځ کوئ، او خاص کر کې زه مسافرو ته وایم چې خپلو یو بل سره ډېره مینه محبت ساتئ. وطن ټي وي ګورئ انشاءالله تعالی. پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد. ډېره مننه کور د ودان څه. ګرانو کتونکو، دا و د پښتو ټیلي فلمانو یو نامتو فنکار رحیم خان چې له ده سره هم ډېرې د خوند خبرې اترې وکړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته. د خدای په امان.